سلامونه او نیکې هیلې دوستان. په دې ویډیو کې مونږ د اکسل په ساختار باندې یو څه نور هم وغږیږو. په دې پوه شو چې کالم څه ته وایي، رو څه ته وایي او سیل ریفرنس څه ته وایي. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته کالم او رو یا سیل ریفرنس تشریح کړم، نو راځم یو مثال د صنف مثال ورکوم. فرض مثال دا یو صنف دی، دلته د استاد میز دی او دلته هم شاګردانو قطارونه دي، یو قطار بل قطار. که یو کس راشي وغواړي چې د احمد موقعیت تشخیص کړي، نو هغه به څنګه تشخیصوي؟ دلته موږ دوه ډوله قطارونه لرو. لومړی داسې عمودي قطارونه دي، صحیح شو، او دویم هم دا ډول افقي قطارونه دي. دا ولاړ د ستنې په شان چې دي، دې ته موږ په انګلیسي کې کالم ویلی شو، او دا کوم چې پروت دي په عرض باندې افق باندې، دې ته موږ رو ویلی شو. صحیح شو. اوس ډېر په اسانۍ سره موږ ویلی شو چې احمد په دې کالم کې، اوس دې کالم ته به زه یو نوم ورکړم تر څو نور هم مشخص شي. زه به دې ته نوم ورکړم A. صحیح شو. او دا کالم روښانه کوم او دې ته به زه نوم ورکړم B. راځم دلته دا قطارونه هم دا افقي چې دي دا هم جوړوم او دې ته شمېره ورکړم 1 2 3 دا هم 4. اوس په ډېر اسانۍ سره موږ پیدا کولی شو چې احمد موقعیت چیرته دی، په A کالم کې یا په A قطار کې او په دوهمه رو کې دلته د موقعیت دی. دا ډول دا سره چې دي دې ته موږ کالم وایو، او کوم چې په افقي شکل باندې پراته دي دې ته موږ رو وایو. نو بېرته راځم دلته اکسل ته. دلته تاسو وګورئ چې دلته هم همدا کیسه ده. دلته تاسو وینئ چې دلته A B C او دا هر یو چې دی یو کالم ښایي. دا B کالم شو، دا C کالم شو، دا D کالم شو. په عمود شکل باندې دي، نو دې ته موږ کالم وایو. کالم څه ته وایي؟ کالم ولاړ یا ستنې ته ویل کېږي، عمود شکل باندې چې وي. او رو څه ته وایي؟ داسې په عرض باندې یا په افق باندې پرته وي، نو هغې ته موږ رو وایو. او تاسو وګورئ چې کالمونه په A B C D تورو باندې روښانه شوي دي. دا همداسې روان دي تر Z او د Z نه هم هاخواته نور هم شته. بېرته راځم اول کالم ته. همدا ډول په چپ لاس کې تاسو دلته وینئ چې دلته 1 2 3 شمېرې دي. دا موږ ته څه ښیي؟ دا موږ ته رو شمېره ښیي، یعنې کوم افقي قطارونه چې دي د هغې شمېره ده. نو په لنډه باندې موږ وایو کوم چې عمودي شکل باندې وي هغې ته موږ کالم وایو، کوم چې په افقي شکل باندې وي هغې ته رو وایو. کالم رو، کالم رو. دا B کالم ده، دا دوهمه رو ده. همدا ډول دا D کالم ده، دا درېیمه رو ده. اسانۍ سره. اوس سیل ریفرنس ته وایي. فرض مثال موږ دغه خانه کې یو، نو په دې خانه د دې خانې موقعیت چیرې ده؟ په A کالم کې اوله رو. دا ډول د دې موقعیت چیرې ده؟ B کالم کې دوهمه رو. صحیح شو. او تاسو دلته وګورئ چې دلته هم موږ ته په د نیم باکس کې ښیي، یعنې دا چیرې دی؟ دا د دې خانې ریفرنس یا موقعیت دی. خانه ته موږ ته په انګلیسي کې څه وایو؟ سیل وایو. سیل یا خانه یا حجرې ته وایي. نو د دې سیل موقعیت چیرې دی؟ په B کالم کې دوهمه رو دی. همدا ډول زه دلته راځم، د دې موقعیت چیرته دی؟ C کالم کې درېیمه رو. نو په دې ډول باندې موږ په ډېره اسانۍ سره مشخص کولی شو چې د یو سیل یا د یو حجرې موقعیت چیرته دی، په کوم کالم کې دی، په کومه رو کې دی. نو امید چې تاسو په دې باندې پوهېدلي وئ چې کالم څه ته وایي، رو څه ته وایي او سیل ریفرنس څنګه ښودل کېږي یا د سیل موقعیت څنګه پېژندل کېږي. زه په بله ویډیو کې ستاسو منتظر یم. بېچارې.